زه د خپل ریسپیکټډ ټیچرز انتهایی مشکور یم چې د لنډ تنګ وخت کې دې دومره یو ښکلی پروګرام ارینج کړو. زه دې ته په داسې پروګرام ارینج کولو باندې زه مبارکباد دې ته ورکوم. دې سره سره زمونږ پروګرام ته چې کوم د چمګاونډ خوشه درانه مشران راغلي دي، مختلف مکتبه فکر سره تعلق لرونکي خلک راغلي دي او دلته راغه زمونږ حوصله افزایي وکړه، زمونږ د بچو حوصله افزایي وکړه. په دې باندې زه پخپله د ایډن ماډل سکول انتظامیه او د ایډن ماډل سکول ګلونه ماشومان ستاسو د زړه د کومې نه شکریه ادا کوي او امید لري انشاءالله چې په فیوچر کې به هم همدغه شانتې تاسو زمونږ سره کنټریبیوشن کوئ، تعاون به کوئ. چونکې تعلیمي پروګرام دی نو تعلیمي مناسبت سره زه دا بهتره ګڼم چې یو څو خبرې په ایجوکیشن باندې ستاسو په وړاندې کړم. ایجوکیشن یو دا مطلب نه دی چې بس مطلب مونږ د علم حاصل کړو، بلکې ایجوکیشن means learning the way to be happy, learning the way to keep others happy, learning the way to live in a society, learning the way to help others, learning the way to tackle challenges. استاسو بچونه به انشاءالله با کرداره، با صلاحیته او با شعور انسانان انشاءالله جوړو. او انشاءالله دی والدینو ته زه دا یو قسم لا تسلی ورکوم انشاءالله چې اوس تاسو ته د پېښور چې کوم مهنګې سکول دي، د مهنګې فیس والے سټرکچر سکولز دي، هغې ته اوس تاسو د بچو د لیږلو ضرورت نشته. انشاءالله په دې انسټیټیوټ کې په ایډن ماډل سکول کې انشاءالله ستاسو بچو ته به هر قسمه فیسیلیټي دا به انشاءالله مونږ پرووایډ کوو، دا به ورته پرووایډ کیږي انشاءالله چې زمونږ سره د ډاکټر شاکر صاحب په شانتي د هستې انشاءالله هغه کنټریبیوشن وي، تعاون وي انشاءالله. دې نه علاوه انشاءالله نیو سیشن سټارټ کیږي. نیو سیشن دپاره مونږ نوي سیسټم انشاءالله متعارف کوو. هغې کې زه د ډاکټر صاحب نه دا خواست هم کومه چې زمونږ دپاره به انشاءالله دا ملټي میډیا چې کوم سیسټم دی چې ترو ملټي میډیا مونږ ماشومانو ته د ښودلو سره سره ملټي میډیا باندې ورته پریکټیکلي ښیو چې دا فلان شی دی، دا فلان شی دی، دا داسې دی، دا داسې دی. ځکه چې تاسو سر زمونږ نه ښه پوهېږئ، خو چې کوم سایکالوجي مطابق به زه خبره وکړم، سایکالوجي مطابق چې کله مونږ یو شی واورو غوږونو باندې نو 50 to 60% هغه زمونږ ذهن نشین شي. دا بقایا چې کوم دي مونږ ته پته نه لګي چې څه دي څه نه دي. خو که چېرې یو لیکچر دی مونږ مطلب واورېدو، د اورېدو سره سره مطلب مونږ بیاي هم کتو، مطلب هغه پریکټیکلي مونږ هم کتو، نو انشاءالله هغې سره مطلب سایکالوجي مطابق هغه د 50 to 60 په ځای باندې 100% هغه زمونږ ذهن نشین کېږي، د ماشومانو ذهن نشین شي. نو انشاءالله زمونږ کوشش دی چې کوم زمونږ نیو سیشن دی دې دپاره انشاءالله مونږ په نوې طریقه باندې انشاءالله د تعلیم ورکولو کوشش به کوو ستاسو بچو له انشاءالله. دې سره سره خاص کر چې څومره پیرنټس دي دې ته یو ریکوست دی چې ګوره دا هر څه به هله کېږي چې کله ستاسو کنټریبیوشن زمونږ سره وي، ستاسو تعاون زمونږ سره وي. ستاسو د کنټریبیوشن نه بغیر بیا دا سیستم داسې نه چلیږي. زه یو مثال به زه د رکشه والم، رکشه ده 3 پایې دي، صحیح ده، هغې کې چې یو پایه نه وي نو هغه بیا هغه مشین ناکاره شو، هغه رکشه ناکاره ده، هغه بیا مزل نشي کولی. همدغه شانتې پیرنټس، ټیچرز، سټوډنټس دا 3 پایې دي. دا چې کله 3 وړه تینو چې دي په خپلو کې راسره کنټریبیوشن کوي نو هله به دا ګاډې مخکې رواني. که چېرې په دې کې یو هم کنټریبیوشن نه کوي یا پیرنټ کنټریبیوشن نه کوي یا مطلب ټیچرز کنټریبیوشن نه کوي یا د سټوډنټس د طرفه څخه ریسپانس نه میلاویږي
نو بیا مشکله ده چې مطلب دغه ګاډي دغه پایا مخکې لاړه شي. نو دې دپاره زه څومره پیرنټس دي دې نه زه ریکویسټ کوم چې انشاءالله مونږ به په دې نیو سیشن کې پی ټي ایم چې کوم میټینګز کېږي پیرنټ ټیچرز میټینګ انشاءالله دا به ارینج کېږي وقتا فوقتا. نو هغې کې به م انشاءالله تاسو د شمولیت کوشش کوئ انشاءالله. نو هغې سره به انشاءالله مونږ ستاسو بچو دپاره نوي نظام انټروډیوس کوو انشاءالله. نوي چې کومه طریقه تعلیم ده هغه به رایج کوو انشاءالله. دینا بعد انشاءالله بعد کې به انشاءالله دې باندې خبره کېږي. خو یو مبارکباد زه د علاقې خلکو ته زه دا هم ورکوم چې انشاءالله لکه څنګه تیر سیشن کې مونږ د 8 کلاس د اجرا اعلان کړی و دې کال نه زمونږ سره الحمدلله د 9-10 کلاسز اجرا هم وشوله د 9-10 کلاس هم شروع شول. نو ستاسو بچي اوس بل ځای ته مطلب د تلو ضرورت نشته دی. تاسو له به ستاسو بچو له ستاسو په دلیز باندې ستاسو په چوکټ باندې انشاءالله یو ښه تعلیم به انشاءالله مونږ پرووایډ کوو انشاءالله. دین علاوه انشاءالله چې کوم بعضو پیرنټس ته خو به انشاءالله انفارم به وي هغې دې خبرې نه بعضې شاید نه وي انفارم. زمونږ چې کوم ایډمیشنز دي چې کوم داخلي دي هغه سټارټ دي صحیح دی انشاءالله. نو والدینو ته ریکویسټ دی چې څومره جلد کېدی شي څومره زر تاسو کولی شئ د خپلو بچو ایډمیشنز وکئ. هغه وجه دا ده نو 1 اپریل نه به زمونږ باقاعده د کلاسز آغاز کیږي. زمونږ مطلب بعضې خلک دا سوچ کوي چې کلاس کې یو سټوډنټ وي یا 2-3 سټوډنټ وي یا 10 وي بیا کلاسونه نه سټارټ کیږي. نه بالکل نه داسې خبره بالکل نشته دی. زما سره زما په انسټیټیوټ کې زما په کلاس کې چې یو ماشوم ما ته راغلی وي په 1 اپریل باندې هغه ته به باقاعده چې زمونږ سره څومره د کلاس پیریډز وي هغه به ورته باقاعده اخیستل کیږي. نو دې د وجې نه د بچو وخت مه ضایع کوئ د بچو هغه ټایم مه ضایع کوئ او انشاءالله جلد تاسو د خپلو بچو هغه ایډمیشنز وکئ چې د هغې هغه کلاسونه په ښه شان سره په ښې طریقې سره سټارټ شي انشاءالله. ډېره مننه ستاسو د وخت راکولو د راغلو مېلمنو. زه یو ځل بیا انتهایي مشکور یم سپیشلی د منیجینګ ډایرکټر ډاکټر شاکر افریدي صاحب انتهایي مشکور یم زه چې دی په دې دومره مصروفه زندګۍ کې یو څو لحظې وویستې دلته راغو زمونږ حوصله افزایي وکړه زمونږ د ماشومانو حوصله افزایي وکړه. ډېره مننه سر ستاسو ډېره مننه. پاکستان زنده باد پاکستان پاینده باد.